الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان حميد: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخنثين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء بالرجال وأخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. گرانو محترمو مشرانو او کشرانو، نن ورځ پدې کې به دا کم آیات مبارک او دا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړل، نو د دې متعلق به بحث کوو په بیان د دې زنانو کې چې په نن عصر کې دا څونه فتنه او څونه فحاشي که په دې ملک ده او که په نورو ممالکو کې، نو ډېره فحاشي په دې ټولو علاقو او په دې ټولو ممالکو کې دا راځي د زنانو د وجې نه. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما څه وروسته لویه فتنه چې په دنیا کې پاتېږي، نو هغه فتنه د زنانو ده. دا فتنه د دې زنانو په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم وه، او د زمانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وروسته هم دا فتنه دا را روانه وه. لیکن چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و، نو په هغه زمانه کې فتنه د دې زنانو او د دې ښځو چې دی دا کمه وه، اظهار د دې فتنې چې دی دا په یو وارې نه کېده. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه چې دی دا رخصت سو، نو د هغه وخته څخه وقتاً فوقتاً او ورځ په ورځ چې دی دا فتنه دا په دنیا کې چې دی دا راښکاره کېږي، او دغه فتنه او دا فحش او فحاشي په سبب د دې زنانو سره دا په دې دنیا کې چې دی دا نشر کېږي او په دې دنیا کې دا غوړېږي. د دې وجې نه چې هر کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عصر او په خپل دوران حیات کې نبی علیه الصلاة والسلام ولا چې زما نه وروسته لویه فتنه چې په دنیا کې پاتېږي، هغه فتنه د زنانو وه.
نو د دې وجه نه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لعن الله من المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چپا اغلاری نو دا اللہ تعالی لعنت تی چکم نارینا زانونا چلے دا مشابہ کئی دا زنانو سرو او دا پا اغا زنانو بانی دا اللہ تعالی لعنت تی چکم زنانا زانونا چلے دا مشابہ کئی دا نارینو سرو زکا چه دیر دا سی نارینا دی چه اغا نارینا یا پا خوی او پا خصلت کی او یا تغا نارینا چلے دا پا خبرو کی او یا نارینا پا حرکاتو او پا سکناتو کی دا خپل زانونا چلے دا مشابه کئی دا زنانو سره او دیر دا سی زنانا ستا چه اغا زنانا چلے اغا بیا زانونا مشابه کئی پلی رفتار او پلی حرکات او پا سکنات او پلی خبرو کی دناری نو سر. نو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا چه پیغمبر علیہ السلام پلی دوارو بانی چلے دا لعنت ویلی دی او نبی علیہ السلام فرمائی چه پری بانی دا اللہ تعالی ام لعنت دلی وجہ سا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا چه پیغمبر علیہ السلام تا پا مدینہ منورہ کی یو نفر رالی او دا نفر لا سنہ چلے دا اپا نکر زبانی سرکڑی وار او دا نفر دا فی چلے دا اپا نکر زبانی چلے دا سرکڑی وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا نفر ولیدلی چدی نفر دا خپل ځان چلے دا مشابه کړی دی دا زنانو سره پیغمبر علیہ السلام امر چلے دا وکړی چې دا سړی د جیزه صدا سواخی و نقیعت دا مدینه منوره سا په یو ساحه او په یو اندازه کې دا یو کلی و پیغمبر علیہ السلام ورچ په دې کلی کې مقرر زکا چلا سنه سره کېدل یا فی سره کېدل بغیر د ضرورت سره دا د نارینهو دپاره چلے دا مکروه دی او دا زنانو دپاره استعمال د نکروزو چې په یې نکروزو باندې دی یا لاسونه سره کوي او یا فی سره کوي دا ورلره مستحب د دې وجه نه حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبر علیہ السلام فرمائی لعن اللہ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة او کما قال علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه اللہ تعالی لعنت ویلی دے پا اغا زنانا بانی چه اغا زنانا واسلوی او یا دا زنانا چه دے دا مستوصلی اللہ تعالی لعنت ویلی دے پا اغا زنانا چه یا اغا زنانا چه دے دا واشمی او یا دا زنانا چه دے دا مستوشمی واسلا دا اغا زنانا چه دے دا ویلی کیجی چه دا زنانا دا بلی زنانا دا سر وریشتان چه دارا اخی او بیا دا جه بلی سجه وریشتان دا دا خپل وریشتانو دا سر دا جه وریشتانو سر چه دا پیوسته کئی او یا بلی او چاہتا وی چه راسا
زما د دغه وریښتانو سره دغه وریښتان چې دی دا ملحق او دا ورسره پیوسته. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د الله تعالی لعنت پر دغه زنانه او دې زنانه ته چې دی دا ویل کېږي واصله. مستوصله دا هغه زنانه ته چې دی دا ویل کېږي چې دا د بلې زنانه سره دا طلب او دا مطالبه کوي چې راسه ای زنانه زما د دغه وریښتانو سره دغه نور وریښتان چې دی دا پیوسته کړه او په یې سره دا طلب د حسن او د ښایست او د زینت کوي چې زه په دې باندې ښایسته شم. په دې دواړو باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې باندې د الله تعالی لعنت. واشمه او مستوشمه، واشمه هغه زنانه ته چې دی دا ویل کېږي چې یو زنانه دا راولړي په دې خپل بدن باندې یا پر تنجي باندې یا پر دې زله او یا پر دې بالخوګانو باندې دا شنه خالونه چې دی دا لګوي او بغیر د ضرورت څخه چې وجې ته هېڅ ضرورت او حاجت چې دی دا نه وي دې ته چې دی دا ویل کېږي واشمه. ځکه په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بلکې د هغه زمانې څخه بیا تر دې زمانې پورې دا رواج دی او ډېرې زنانه چې دی هغه دا کارونه چې دی دا کوي چې په ایستل باندې د خپل تندی یا د خپله زنه چې دی دا ټومبي چې هر کله دا ځای چې دی دا په وینو باندې سور کړلی نو بیا کې ځای ته چې دی کله ګچ ورواچي کله چې دی دې ته نیل او رنګ چې دی دا ورواچي بیا د دې پر دې مخ باندې خالونه وي نو دغه زنانه ته چې دی دا ویل کېږي واشمه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پر دغه واشمه باندې اب د الله تعالی لعنت. مستوشمه دا هغه زنانه ته چې دی دا ویل کېږي چې هغه راولړېږي د بلې زنانې سره طلب کوي چې راسه زما پر دې مخ یا زما پر دې لاسو باندې دا خالونه چې دی دا راکښېږده. بیا هغه زنانه چې دی دا ورځي او د هې زنانه پر دې تنجي باندې یا پر دې زنه باندې یا پر دې لاسو باندې دا خالونه چې دی دا ورځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې څلورو سترګو باندې لعنت ویل دی. ځکه چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پیغمبر علیه السلام فرمایي لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. بلکې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پیغمبر علیه السلام فرمایي لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتلمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی لعنت کړی دی په هغه زنانه باندې چې هغه زنانه په خپل بدن باندې یا پر مخ باندې او یا پر لاسو باندې د پاره د حسن او د ښایست د دې لپاره دا راولړېږي دا زنانه پر دې خپل مخ باندې دا خالونه لګوي. او مستوشمه هغه زنانه چې هغه طلب د یو بلې زنانه څخه کوي چې ای زنانه ته راسه زما پر دې بدن باندې دا خالونه چې دی دا ما ته راولګوه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې پر دې باندې هم د الله تعالی لعنت. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتلمسات. متلمسات دا هغه زنانو ته چې دا ویل کېږي چې دغه زنانه د پاره د خپل حسن او د خپل ښایست دپاره
دا زنانه ده ولړېږي په لوسې باندې او یا په یو بله اله او یو ذریعه باندې د دې مخ وریښتان چې دی دا کاږي. یو هغه زنانه ده چې د دې زنانه ږیره او یا برېتونه چې دی دا راغلي، نو که د دغه زنانه ږیره چې دی دا راغلي او یا یې برېتونه راغلي، هغه دا ږیره او دا برېتونه چې دی دا کاږي، نو په دې کې څه قبحه او په دې کې څه ناروا نشته. یو هغه زنانه دي چې هغه راولړېږي پر دې تندي باندې یا پر دې مخ باندې یو قسم دوا او پوډر چې دی دا استعمالوي دپاره د دې چې زما دغه سره وریښتان هم ختم شي. یا زنانه راولړېږي دپاره د خپل حسن او د دې خپل ښایست دپاره د دې وروځو وریښتان چې دی دا کاږي، د دې وروځو لاندې وریښتان هم او سربیره وریښتان یې هم کاږي دپاره د دې چې دا د خپل ځان حسن او ښایست هم په دې وریښتانو باندې راولي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې زنانو باندې چې دی دا هم لعنت ویلی دی، دې ته ویل کېږي متنمسه. او څلورم په دغه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام متفلجات ذکر کړي. متفلجات دا هغه زنانو ته چې دی دا ویل کېږي چې په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې به کله زنانه چې دی دا ډېر عمر رسولی او ضعف او سپینسرتوب ته به ورسېدلی، نو دی به راولاړه سولې د خپل ځانونه چې دی دا به مشابه کول د هغه زنانو سره چې هغه ځوانې دي. بیا به دی دغه خپل غاښونه چې دی دا نري کوله او بیا د دې خپلو غاښو په منځ کې به یې فرجي چې دی دا هم راوستلی، لکه دا دوه غاښونه چې یو څه اندازه سره لري، او دا د دې لپاره بیا دا غاښونه چې دی دا لرې کول او یا دا غاښونه چې دی په یې منځ کې به یې لارې چې دی دا ورکوله چې دی دغه خپل ځانونه چې دی دا مشابه کول د هغه زنانو سره چې هغه ځوانې زنانه دي. ځکه که یو زنانه په عمر د ځوانۍ کې چې دی دا وي، نو غاښونه چې دی دا یې لري، او چې څونه یو انسان عمر چې دی دا تېرېږي، نو د دغو نه د غاښونه چې دی دا هم ورسره غټېږي. بیا دا غاښونه بیا په دې خوله کې چې یو ولاړې، بیا داسې خوند او لذت دا بیا نه یې پکښې لکه څونه چې په زمانه د ځوانۍ کې. نو داسې زنانو ته چې دی دا ویل کېږي متفلجات، او پر داسې زنانو باندې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی چې هر کله حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وویل چې لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتلمسات والمتفلجات للحسن. دا ټوله زنانه که دا د سترو وریښتانو پسې نور وریښتان چې دی دا په وسته کوي، او که دا په مخ باندې خالونه چې دی دا لګوي، او که دا په دې مخ کې د دې وروځو سره وریښتان چې دی دا کاږي، او که دا غاښونه چې دی دا سموي، د څه شي دپاره؟ دپاره د حسن. لیکن داسې حسن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المغیرات خلق الله، دا د دې لپاره چې دا په دې سره خپل حسن او د خپل ښایست چې دی دا ښکاره کوي، او سره د دې چې په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ولې وایي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي المغیرات خلق الله. دا د دې وجه نه چې دا هغه اشیاء چې الله تعالی پیدا کړلي د الله تعالی پر یې مخلوق او د الله تعالی پر یې پیدایش کې دا تغییر او تبدیل راولي. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټولې زنانه چې دا ملعونې ګرځولې. چې کله حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا حدیث وویلي، یو زنانه چې ودغه زنانه ته چې دا ویل کېږي ام یعقوب، دا راله و حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې ای حضرت عبدالله ابن مسعود،
إنه بلغني إنك لعنت كيت وكيت. اے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ما تا خبره چره دار رسیدلې ده چې تا په دغسې زنانو باندې چې دا مخکې بیان وشو پر دې باندې ته لعنت وایه. ایا ستا سره په قرآن کریم کې داسې یو آیات دا تا ته یاد دی چې هغه دلالت او په دې باندې کوي چې دا په دې الله تعالی باندې ملعون دي او الله تعالی په داسې زنانو باندې لعنت وایي؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی زنانه ته وایي چې ای زنانه زبا ترکم په هغه زنانو باندې لعنت ونه وایم چې په کومو زنانو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی او په کومو زنانو باندې الله تعالی لعنت ویلی، نو په هغه زنانو باندې به زه څنګه لعنت نه وایم. د حضرت ام یعقوب دا و حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمائی چې اے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ زه همیشه د قرآن کریم تلاوت چې دا کوم، لیکن سره د دې چې د دغه قرآن کریم چې د دې دوو وقایو په منځ کې د بسم الله څخه تر والناس پورې زه دا تلاوت کوم، ما په یو ځای کې هم داسې آیات دا ونه لیدلی چې الله تعالی په داسې زنانو باندې لعنت ویلي. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورته وایي چې ای ام یعقوب که تا تلاوت د قرآن کریم کولی نو تا به په خپله دغه آیات چې دا په قرآن کریم کې دا لیدلی وای. د دې څخه داسې معلومیږي چې تا کوم تلاوت د قرآن کریم دا که دا په پوره توجه او په پوره فکر سره چې دی دا نه کوي، ولې که تا په پوره فکر او توجه سره دا تلاوت کولی نو تا به خپله دغه آیات په قرآن کریم کې چې دی دا لیدلی وای چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوه. ای خلقو هغه شی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته امر په کوم شی باندې وکړلی نو تاسو په هغې باندې عمل کوئ، او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د کوم شي څخه چې دا منع کړی یاست نو د هغه څخه تاسو منع سئ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چې زنانه ته وایي ای زنانه ایا دغه آیات تا په قرآن کریم کې نه دی لیدلی؟ دا زنانه و حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي نعم دا آیات مې لیدلی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ته وایي چې تا دغه آیات لیدلی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په خپله په داسې زنانو باندې چې دی د لعنت ویل، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه افعالو څخه موږ منع کړي چې زنانه چې دی دا به د یوې ښځې وریښتان دا د خپلو وریښتانو سره نه پیوسته کوي، خالونه چې دی دا به نه لګوي، دا وروځو وریښتان چې دی دا به نه کاږي، او دا غاښونه چې دی دا به په سؤال یا په بله ذریعه او په آلاتو او په اسبابو سره دا به نه نلي کوي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې زنانو باندې لعنت کړ دی، او لعنت د پیغمبر دا بعینه لعنت د الله دی، لکه اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره کوم اطاعت الله تعالی دی نو په کوم چا باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام لعنت ولی نو هغه د الله تعالی طرفه څخه ملعون دی. د دې وجې څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څخه چې دا منع کړی چې یا نارینه راولړېږي په خپل خوی او په خصلت کې، دې ځلونه چې دا مشابه کوي د نارینهو سره، او یا نارینه چې دا ځانونه چې دا مشابه کوي د زنانو سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زنانه چې دا د کوره څخه ووتل پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې شیطان په پسې شي، او دا د شیطان پسې کېدل عبارت ته یې څه دی
چې د دې خلکو فکر او توجه چې دی دا ټول دې زنانو ته اړوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صنفان من اهل النار لم ارهما قوم في ايديهم سيات كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدوا ريحها وإن ريحها لتوجد من مصيرة كذا وكذا رواه مسلم. پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائے چې دوه قسمه خلق چې دا به خاوندان د ووري پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائے چې دا له تر اوسه ما لیدلي نه دي. معنا دا چې دا به زمانه وروسته راځي. د دغه حدیث تشریح چې دا ما مخکې کړې ده صرف د اخري جمله کې به پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائے چې یو هغه قسم زنانه دا به د خاوندانو څخه د ووري چې دا د کوره څخه چې دا وشي په ظاهر باندې چې دی به دا کالي او لباس چې دا اغوستی لیکن په حقیقت کې به دا زنانه چې دا لوڅې روانې ولې ځکه داسې کالي چې دا به زنانه اغوستی چې در دې کالو بیا دا بدن چې دا معلومیږي او ځانونه چې دا بیا داسې جوړ کړي چې خلق د خلکو مل چې دا به هم ودې خپلو ځانو ته کوي او په خپله به هم د دې مل وجې نارینه وته او سرونه د دې زنانو دا به داسې جوړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که اسمنة البخت المائله لکه هغه د اوښ بوکونه چې سره کم جګ جګ ولاړ دي د دې زنانو دا سرونه چې دا به هم دا رقم جګ جګ ولاړ دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې داسې زنانه به جنت ته نه داخلي او لبا د دې زنانو باندې بوی د جنت چې دی دا مشک د دې وجه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دونه سخت وعید په شاته زنانو کې ولې بیانوي د دې وجه نه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زمانه وروسته لویه فتنه او لویه فحاشي چې په ملک او په علاقه کې راځي دا به هم د دې زنانو څخه راځي. تاسو وګورئ دې وطن ته تاسو وګورئ دې علاقې ته چې دا د نن په بازار کې دا څونه فحش او څونه فحاشي چې په دې ملک راغلې ده دا ټول په سبب هم د دې زنانو سره او څونه چې هغه غیر مسلم خلک او یهود او نصارا چې دا ټول کوشش کوي هم د دې لپاره یې کوي چې دا زنانه دا د نارینهو سره په حقوقو کې مساوي دا ولې ځکه هغو ته علم په دې باندې شته چې دین چې څونه په ملک کې کمزوري کېږي او څونه فحاشي څونه خلک چې په دې بدو اعمالو باندې مبتلا کېږي دا ټول هم د دې زنانو څخه کېږي ځکه دا خلک په دې باندې دا یهود او نصارا په دې باندې چې دا کوشش کوي نو پکار راغی چې دا ټولې زنانه د هغه کار وسه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ورڅخه منع کړي د هغه ټولو څه چې دی دا موږ منع او اجتناب او فریض وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.